د ستونزو او سختیو سره مقابله وکړه، ځکه دا به تا سره مرسته وکړي چې په ژوند کې لا بریالی شي. دا وینا د هغه چا ده چې په ابتدایي ښوونځي کې 3 ځل ناکام شو. کله چې متوسطې دورې ته لاړ نو 2 ځل بیا د ناکامیو سره مخ شو او داخله ورته ورنه کړل شوه. په یو شخصي کالج کې تر درس ویلو وروسته هارورډ پوهنتون ته لاړ. هلته هم 1 ځل نه، 2 نه، 3 نه، بلکې 10 ځل رد شو. کله یې چې KFC ته د کار کولو درخواست وکړ نو په 40 کسانو کې یوازینی کس همدا و چې ریجیکټ یا رد شو. څه موده وروسته یې د یوې بلې وظیفې د پلټلو تکل وکړ. ډېر ځایونو کې د کار درخواست وکړ، خو دا ځل هم د تیر په څېر 30 ځل د ده درخواست رد یا ریجیکټ شو. په پولیسو کې د کار لپاره اپلای وکړه، هلته هم رد شو. د ده په وینا چې د کار د ترلاسه کولو په موخه یې د ډېرو دفترونو ورونه ور وټکول، خو د بده مرغه د ټولو جواب د ده لپاره یوازې او یوازې ریجیکټ یا رد و. اوس نو تاسې فکر وکړئ چې د یاد شخص قسمت څومره خراب و. آیا ستاسې په نظر هغه ډېر یو بدقسمته انسان نه و؟ هغه انسان چې په وار وار د یوې ادارې یا ځای څخه ناامیده راشي، هغه به همت د لاسه ور نه کړي؟ خو هغه همت د لاسه ور نه کړ. که د ده پر ځای کوم بل کس وای نو ضروري خبره ده چې خپل همت به یې د لاسه ورکاوه. خو دې شخص بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکړ. که څه هم د هر ځای څخه ناامیده راستون شوی و، خو همت یې هیڅکله هم د لاسه ور نه کړ. په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل کله چې د هرې ادارې او دفتر لخوا رد شوم، د خپل کار او وړوکي بزنس کول په فکر کې شوم. د ده په وینا چې د خپل بزنس یا کاروبار د قرض په اخیستلو پیل کړ، چې په هغه وخت کې په اسانه چا قرض هم نه ورسره کاوه. د ډېرو ستونزو او مشکلاتو وروسته دی وتوانېد چې د ملګرو او خپلوانو څخه 10,000 امریکایي ډالر پور واخلي او خپل کار پیل کړي. هماغه و چې نن د هغه کمپنۍ د نړۍ 8مه لویه او ستره کمپنۍ ده چې ټوله سرمایه تقریبا د 15 ارب روپیو څخه زیاته ده. هغه شخص چې د چین په وګړو کې تر ټولو ډیر سرمایه‌دار انسان دی، هغه څوک چې دنیا یې په جیک ما پیژني. د نورو معلوماتي او هڅونکو ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.